السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو، امیدوارم چې تاسو ټول به ښه او جوړ یاست. ګرانو ملګرو، ما خو تاسو دغه طریقه درښودلې ده څرنګه موږ له فیسبوک نه روپۍ وګټو، خو د هغه بعد خلکو دا کمنټونه کړي ول په ویډیو باندې چې موږ خو به له فیسبوک نه روپۍ وګټو که ته موږ ته پیج جوړول را زده کړې، یعنی کوم پیج سوي په فیسبوک کې کومه پاڼې سوي هغه موږ ته را زده کړه چې موږ څرنګه خپل فیسبوک پیج چې د هغه جوړه کړو او څرنګه یې په مخ کړو. که تاسو وګورئ چې د یوټیوب چینل په 2 میاشتې په 3 میاشتې کې سړی مخته کولی شي په مشکلاتو سره. د پیج کومه ده د فیسبوک پیج هغه سړی په 3 ورځو کې لا ډېر په 1 هفته کې سړی په مخ کولی شي، خو خلک یې نه استعمالوي فیسبوک او خالي خپلې آیډیوې چلوي. نو زه نن دغه ویډیو تاسو ته ښیم تاسو څرنګه د خپل فیسبوک پیج جوړ کړئ او له هغه چې روپۍ وګټئ. د روپۍ ګټلو طریقه ما مخکې ویډیو شیر کړې ده، هغه ویډیو وګورئ. ولې بیا دا ویډیو چې موږ هغه غټیږي نن به خالي طریقه جوړ کړم چې موږ څرنګه د خپل فیسبوک پیج د هغه جوړه کړو او یو مخ زبردسته پیج جوړ کړو، پروفیشنل پیج جوړ کړو چې له هغه چې څه ګټه مو خو داسې نه مثاله سي پیج په نامه باندې وي. نو کوم ویډیو ښه ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. تاسو ګو ټیکنیکل افضل یوټیوب چینل زیم افضل خان راځئ شروع. ګرانو ملګرو، په ویډیو کې درښیم تاسو څرنګه د خپل فیسبوک پیج پاڼې څرنګه جوړه کړو او روپۍ ځینې وګټو. صحیح ده؟ نو پیج جوړول به تاسو در وښیم په دغه ویډیو کې. د هغه لپاره موږ خپل ولاړ شو خپل فیسبوک اپلیکیشن ته، او کله چې موږ فیسبوک اپلیکیشن ته ولاړ شو بیا به دغه 3 ډوټ ته لاړ شو، دا د کوم 3 لیک چې دي، او د هغه بعد به مثال تاسو ته در وښیم څرنګه موږ پیج جوړ کړو. صحیح ده؟ دلته تاسو 2 پیجونه وینئ چې دواړه ما جوړ کړي دي. صحیح ده؟ او ظاهره دومره په مخ نه دي، خو ما اصله پیج چې کوم ده هغه چلوم او هغه پیج ده ټکنیکل افضل. تاسو یې کتلی شئ، ما ته میسج هم کولی شئ او انشاءالله تاسو ته بس جوابونه هم درکوم. د هغه لپاره دلته موږ ځو خپل پیج ته چې موږ کله ولاړ شو دلته زموږ هغه ټول پیجونه راوړي کوم چې موږ مثال جوړ کړي دي، او په دغو کې ډېر ټول پیجونه زه نه چلوم، دا ما دغه جوړ کړي دي، بس په یو وخت کې دغه جوړ شوي دي. دغه کوم پیج ده دا چلوم، دغه تاسو لایک کولی شئ، کومه چې دا ټکنیکل افضل په نامه باندې. دلته چې موږ وغواړو چې موږ خپل پیج جوړ کړو، د هغه لپاره به په کریټ پیج باندې کلیک کړو او په ګیټ سټارټډ باندې به یې کلیک کړو. نو اول چې دلته ضروري شی ده هغه ده دلته د پیج نوم. نو زه به دلته تاسو ته د پیج نوم هغه کومه ورکړم چې تاسو ته څه رقم پیج جوړوئ د هغه نوم به څرنګه ورکوئ. نوم به داسې نوم ورکوئ چې څرنګه به ستاسو کار ده هغه رقم تاسو نوم ورکوئ. ما ټکنیکل افضل یوټیوب چینل ده، زه ټکنیکل افضل پیج نوم ورکوم. صحیح ده؟ که تاسو هر څه کار وي هغه دلته تاسو ورکوئ، خو زه بس تاسو هسې د معلوماتو لپاره جوړوم، نو زه به دلته ورکم معلومات. صحیح ده؟ معلومات. او د هغه بعد په دغه باندې تاسو کلیک کولی شئ. دا خط لیکلی I want to use this page to sell product or provide services. په دغه باندې تاسو کلیک کوئ. دغه مطلب دغه ده چې دغه پیج کې زه شیان هم خرڅولی شم او سرویس هم ورکولی شم. که نه کلیک کوئ پروا نشته، خو کلیک یې کوئ فایده ده. د هغه بعد موږ په نیکسټ باندې کلیک کوو. بیا دلته راځي کیټګري، یعنې دا پیج د تاسو د کومه کیټګري د څه لپاره جوړوئ، څه مقصد مې ده، څه شی تاسو کې ورکوئ. دلته لیکلي پرسنل بلاګ، پروډکټ سرویس، شاپینګ، ریټیل، هیلتي اینډ بیوټي، یعنې څه شي لپاره ورکوئ. دلته زه سلیکټ کوم او دلته ورکوم برانډز پروډکټ، او لا دلته تاسو یو درښیم چې ویب سایټ او بلاګ باندې تاسو کلیک وکړئ او د هغه بعد سلیکټ سب کیټګري، دلته لیکئ کمپیوټر اینډ انټرنیټ یا ایجوکیشن ویب سایټ. صحیح ده؟ یعنې تعلیم لپاره. صحیح ده؟ زه تعلیم ورکوم دلته. د هغه بعد موږ بیا په نیکسټ باندې کلیک کوو، او کله چې موږ په نیکسټ کلیک وکړو دلته به تاسو ته بل اپشن راواړي چې هغه اپشن څه شی ده، هغه به دلته تاسو ته زه در وښیم چې په دغه کې به تاسو څه شی ورکوئ. دلته تاسو د خپل ویب سایټ لینک ورکولی شئ. کله تاسو سره د ویب سایټ لینک نه وي تاسو دلته د خپل یوټیوب لینک هم ورکولی شئ. زه ځم دلته د یوټیوب لینک ورکوم. زه خپل دلته خپل هغه خلاصوم، خپل چینل خلاصوم، او د هغه بعد دلته ځم او په هغه بعد دلته په شیر کلیک کوم. د شیر بعد دلته کاپی لینک، او دلته بیرته راځم، بیا دلته خپل لینک چې کوم ده هغه دلته پیسټ کوم او نیکسټ کوم. صحیح ده؟ دلته ما خپل لینک ورکړو.
دلته تاسو پروفایل پکچر ورکولی سئ. د پروفایل پکچر لپاره تاسو مثال زه دا انتخاب کوم، صحیح ده، هسې صحیح ده، سیو کوم یې. د هغه بعد دلته تاسو بیکګراونډ کوم کور فوټو سي هغه هم ورکولی سئ، خو هغه د بعد وخت بعد کار دغه بیا تاسو بیا ورکولی سئ. صحیح ده، دا لیکلي ایډ کور فوټو، ایډ کور فوټو باندې زه ورکړم، د ایډ کور فوټو باندې زه ورکړم. صحیح ده، سیو یې کړئ او ایډ کور فوټوز کوم د هغه هم اپلوډ کیږي. دا هر شی به په یوه ویډیو کې زه در وښیم سره کم یې کوئ. او کومه د ویډیو اپلوډ کولو طریقه چې د پیج ته هغه به انشاءالله زه له تاسو سره په راتلونکي وخت کې شیر کړم. صحیح ده، دا یوه دوه ورځې کې ویزیټ پیج باندې به کلیک وکړئ او داسې به وګورئ د موف پیج چې کوم ده هغه روغ جوړ تیار شو. صحیح ده، دا د موف پیج کوم ده تیار شو. دغه بعد موږ ته هېڅ هغه نشته چې مثال نور پیج سو ایډ بټن باندې کلیک وکړئ، دلته تاسو بټن اډ کولی سئ، یعنی بک ناو که تاسو چې کار کوئ هغه بک کیږي، کال ناو، سینډ میسیج موږ کلیک کوو او کریټ کوو نو خلک موږ ته میسیج کولی سئ. یو سینډ بټن هیز بین کریټډ. صحیح ده، اوس څوک د موږ پیج خلاص کړي لیکلی به یې سینډ میسیج لکه داسې چې تاسو وینئ. صحیح ده، یعنې خلک موږ ته په دغه بټن باندې میسیج راکولی سي د موږ پیج ته. دلته تاسو خپل پیج چې کوم ده هغه جوړ سو تیار سو، نو که وغواړئ چې له نور معلومات هم واخلئ هغه زه په راتلونکي ویډیو کې تاسو ته درکوم. او هغه معلومات به څه شی وي؟ هغه معلومات دغه دی چې څرنګه موږ یوټیوب ته کوم پیج ده هغه ته ویډیو اپلوډ کړو، او تاسو ډېر خلک به هغه ویډیو دلته په پیج دلته اپلوډ کوي. صحیح ده، یعنې په پوسټ باندې کلیک وکړئ او دلته ویډیو اپلوډ کړئ، دلته به بیخي نه اپلوډ کوئ، دلته چې ویډیو اپلوډ کړئ هغه نه په مخ کیږي او نه ستاسو کوم پیج چې ده هغه په مخ کیږي. صحیح ده، نو هغه به شان چې کوم ده هغه به تاسو په براوزر کې کوئ او هغه به انشاءالله په راتلونکي وخت کې تاسو سره زه شیر کړم چې څرنګه موږ پیج ته د فیسبوک پیج کوم ده هغه ته ویډیو اپلوډ کړو او روپۍ هم ځینې وګټو، داسې نشته چې خالي ټایم پکې ضایع کړو. نو کوم ویډیو ښځې ویډیو له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ، له نورو ملګرو سره ویډیو خامخا شیر کوئ. زه د لایک نه درته وایم، زه تاسو ته د کمنټ نه وایم، زه صرف د شیر کېدو په دغه ته وایم چې که ته فایده جې نه ښې دغه چې باید بل سړی فایده واخلي. نو که ویډیو ښځې ویډیو خامخا نورو ملګرو سره هم شیر کړئ په خپل فیسبوک ګروپونو کې، وټساپ ګروپونو کې. ډېر ډېر مننه، د الله په امان.